مشران جمهوررئيس داوودخان مرکز ټول حاضرین د مجلس او د ملي ځواکونو استازي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. انا لله و انا الیه راجعون. نن د افغانستان یو ویښتنی بچی په ډېره ظالمانه توګه شهید شو. ټولو ته تسل درکړو. دا څادر چې ما په اوږو وینئ دا د مینه پال صاحب مور راکړی او دا یې د مینې یو نښانه ده چې زه یې همیشه په اوږو باندې ګرځوم. ده یوازې نوم مینه پال نه و، د مینې نه ډک و. ده مینه له دې ولس سره لکه ما غوندې یوه لیونۍ مینه وه. او بل د څلورم شهید ده د دې کورنۍ او هر وارې چې ما مینه پال صاحب ته د تسل تلیفون کړی و لکه هندوکش غر باندې درېدلی و او په واضح توګه یې راته ویلې چې موږ دا نظام موږ جوړ کړی، په خپل لاسونو جوړ کړی او هیڅ چاته به دا اجازه ور نه کړو چې خراب یې کړي. زه پوهېږم او تاسې ټول پوهېږئ چې مینه پال باندې دا خاینانه حمله او لکه دې غوندې نورې حملې د افغانستان د لوستونکو د اهل د فکر د اهل د قلم باندې یوه توطیه ده. اما په دې باندې دا خلک پوسي ده د افغانستان دښمنان چې موږ د مینه پال له هرې قطعې د وینې نه زرها نفره نور مینه پالان به جوړ سي. دوی د افغانستان تاریخ محوه کوی نسی، موږ نه افتخارات هم نسی اخیستی او په واضح توګه ما ژمنه دا ده چې د قاتلان به پیدا کوو او ټولو ته به انشاءالله هغه سزا ورکوو. خدای جل شانه له مخکې نه قضاوت کړی. مینه پال ته جنتونه مبارک وایم، د قاتلونو ته د دوزخ آمادگی به بیا هم د زړه له کومې نه تسل درکوم. تاسو له دریځ نه ورونو خاصتا مننه کوو او نن چې د مینه پال صاحب بیا ورور وویلې چې غواړي چې لاړ سي ځواک د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې برخه واخلي، دغه بیا هم اراده ده. ځای یې ما په زړه کې به همیشه ډکي، اما د باندې چې فکر کوم هم د د مینې او مسکا به مې یادېږي او ژمنه هم یو لوی زخم به ما په زړه کې هر کې به یې ځای تشي. عمر صاحب به زر تر زره کوښښ کوي چې بیا همدغسې تکړه ځوانان چې د ځای چې نه ډکېږي تر اندازې پورې ډک سي. نو بیا هم له یو خوا نه تاسو ته تسل درکوم، له بلې خوا نه ټول دې پوه سي چې موږ لکه غره غوندې په خپل ځای کې درېدلي یو. دوی ملا ماتېږي ځکه دوی غیر له شر نه بل پیغام نه لري. تاسو فکر وکړئ چې ځوانان له تابلیتونو نه ډکوي او وحشیانو غوندې لیږي. دا له انسانیت نه وتل دي. موږ د انسانیت دپاره، ژوند دپاره او د افغانستان د عزت دپاره درېدلي یو او دریځ باندې پوه سي. انشاءالله تعالی به کولی سو چې یو ورځ په خوښي بیا د مینه پال دپاره خاص ترتیبات ونیسو. اوس هم عمر صاحب ځینې ځایونه هم په زابل کې هم دلته د مینه پال په یاد باندې کمیسیونونو سره وغږېږي چې د یاد همیشه تازه وي لکه چې موږ په زړه کې ده. خدای مو ساته.